دا ورور وایي یو ماشوم یو ځای کې شوی دی او بل ملک کې د هغې مثلا پلار دی یا بل څوک دی او هلته عقیقه کوي، نو د دې څه حکم دی؟ دا مسله شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه وایي که په دې کلي کې او که بل کلي کې، خو دا وایي صحیح ده. خو شیخ البانی صاحب او شیخ صالح فوزان رحمهم الله دی لیکلي دي او د دوی دا خبره لږه ډېره غوره ده. هغه دا دی چې دا هغه عبادت دی چې په کوم ځای کې ماشومي، نو په هغه ځای کې دا پکار دی. نو که ډېر عذر نه وي، نو په دغه کوم ځای کې چې ماشوم شوی دی، دا صدقه نه ده، دا عقیقه ده او عقیقه د دغې ماشوم ده. نو چې په کوم ځای کې دی، نو هلته به یې کوي. او که بیخي ضرورت پیښ شو، نو خیر دی بل ځای کې دی به یې وکړي. خو سنت طریقه دا ده چې چېرته ماشوم وي، نو هلته به عقیقه کي.